ابراهیم علیه السلام الله تعالی عراق علاقه ته عراق ملک ته پیغمبر راولېږه. هلته یو قوم کلدانی او په هغه قوم کې نمرود ابن کنعان دا یو سړی او کافر او په عراق کې کوسا دا یو علاقه و کوسا. نو هغه علاقه ته الله تعالی ابراهیم علیه السلام پیغمبر را لېږلو. نو الله جل شانه څنګهوان دی او دغه رنګ نورو آیتونو کې ځای په ځای باندې د ابراهیم علیه السلام واقعه دا ذکر کړی ده. د واقع مقصد دا چې عالم الغیب عالم الکل مشکل کشا حاجت روا او د عبادت مستحق یو ذات د الله تعالی دی. د الله جل شانه نه علاوه بل څوک د عبادت مستحق دانشته دی. ابراهیم علیه السلام متعلق نو الله تعالی فرمای ابراهیم علیه السلام تمون پورا پویا پورا عقل په تمام کائنات کې الله جل شانه انسان داسې پیدا کړ چې دا اشرف المخلوقات ته او بیا د عقل ورکړ. او بیا علماء کرام فرمای چې په تمام کائنات کې په تمام انسانانو کې د ټولو نه بهترین او افضل څوک دی؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. او په دیمه درجه کې ابراهیم علیه السلام او په دریمه درجه کې موسی علیه السلام. نور الله جل شانه انبیاء کرامو ته لوی درجات ورکړي خو لیکن محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په تمام انسانانو کې په نمبر 1 باندې او بیا ابراهیم علیه السلام او بیا موسی علیه السلام. نو الله تعالی دلته فرمایل موږ ابراهیم علیه السلام ته پوه ورکړو. یا رشدهونه مراد ارشاد د نبوت پوه مو ورکړی و. داسې پوهه چې مخکې د نبوت نم پوهېدو چې دا ښه شی دی او دا بد شی دی. پلار به ورته بوتان ورکړل چېرته به مات ځکه د ابراهیم علیه السلام پلار هم مشرک و. بعضې مفسرین وایي چې د ابیه نه مراد تره دی خو لیکن عام مفسرین او جمهور وایي چې مراد دې نه پلار دی. ځکه الله وایي اس قال لابیه چاته وایي پلار خپل ته اب چاته وایي بارابه پلار ته وایي. انو د اب نه مراد خپل پلار دی او هغه وزیر مذهبي امور یا اوقاف وزیرو. د ابراهیم علیه السلام پلار د نمرود سره د اوقاف وزیرو. خدا بوتان د هغه په ډیوټای کې به جوړېدل او هغه با خواله خوا کې. نو ګوره چې د الله جل شانه له طرف نه منظور نو پلار د بوتانو عبادت کوي او زیه د الله پیغمبر د بوتانو مخالف دی. دا د الله جل شانه له طرف نه دی. ابراهیم علیه السلام دعوت ورکړي خپل قوم ته وایي ما هذه التماثيل سری دا بوتان التي هغه انتم لها عاکفون چې تاسو همیشه ردینه تابعګي را تابعګي څوک په عطر لګي نو څوک په ساچوي څوک په سکوي دا د څه شي اوس تاسو دا نه کې چې دا بوتان شي دی خو اصل کې ابراهیم علیه السلام مقصد دا دی چې دا د کوم څه عبادت کوي په دې ملامت کوي په دې باندې سکی ملامت کوي چې تاسو دا کار دا خنه دی د یو الله عبادت وکي او د الله نه علاوه د بل چا عبادت خدا الله جل شانه قدرت ته بس کافر او سوک الله نه استقامت قبولیت دا غختل پکار دي. الله تعالی په مونږه تاسو باندې ډېر لوی رحم کړی دی. ډېر رحم که شکریا رز او شپه او سړی په سجده کې پروت وي 50 کال عمر د شپې ته کال د په سجده کې پروت صرف د ایمان شکریا نشي ادا کولی. د دې یوې سترګې شکریا نشي ادا کولی. په دې بدن کې یو اندام دی نو د الله جل شانه نه استقامت غوښتل چې الله تعالی شکر دی
مؤمنان خو دې پیدا کړي خو الله تعالی استقامت راکړي په وخت د ځنکدن کې راته الله تعالی کلمه نصیب کړي